فلم يضحي فلا يقربن مصلانا د چا چې وس کیږي او د قرباني نه کوي د زموږ عیدګاه ته نه راځي د اختر مانځله د دې مطلب دا نه چې اختر مونځ نه کیږي خو دې ته د وعید او د زجر ټکی ورټنه لکه ته یو کار کې پلار دی ورټي چې لکه دا کار دی نه کړتل مثلا ډوړی کل ناشتي مطلب دا نه دا ډوړی مخوره خو له ډورټي دا ډوړی ته رسېږي خوندر کوي تا ته مان فلانه کار سپارل ا دې کړه نه دی دا خوند وی لګي دی وخت اکثر خلکونه ته پوښتنه کوي یاره په ما باندې قرباني کیږي او کني کیږي او چې ورکه اختر راشي په ما سر سره کیږي کنه کیږي او دا صاحب په خپکیږي بنا په غمونو په خادو کې په رسمونو دومره مال لګي په هغه وخت کې سره زمون خاله نه راځي چې لکه دا ځکه دا مال بربادو ما چې دا په دین کې شته نشته دا په ما کېږي کې نه کېږي دا د پیسې اوس نشته د قربانۍ خو بل نه راخلي او دته پته ده چې دا د بل نه راواخلم زما دومره وس کېږي چې د اختر نه هفته بعد شل ورځې بعد دا پیسې زور کول شي فلان لاس باندې نو دوباره قرباني په کار ده دی کوي دی وخت اکثر خلکونه ته پوښتنه کوي یاره په ما باندې قرباني کېږي او کنه کېږي او چې ورکه اختر راشي په ما سر سره کېږي کنه کېږي او دا صاحب په خپکیږي بنا په غمونو په خادو کې په رسمونو دومره مال لګي په هغه وخت کې سره زمون خاله نه راځي چې لکه دا ځکه دا مال بربادو ما چې دا په دین کې شته نشته دا په ما کېږي کې نه کېږي هغه وخت بیا نه راځي زما محترم ورونو دا مثلا خطا ده چې بعض خلک کوئی دی لپاره د زکات نصاب دی چې پچا زکات فرضي باغ قرباني فرض خبر غلط خطا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې فارموله ویلې ده من کان له سعه د چا چې وس کی وس ویلې وس دا وس ما تخپل وس معلوم دی تا تخپل وس ار چا تخپل وس معلوم دی ځکه انسان په خپل نفس باندې علم حضوري دی هر سره په خپل ځان باندې پويږي چې زما څومره وس د الله نبی پر چا چې وس کیږي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا د چا چې وس کیږي او د قرباني نه کوي د زموږ عیدګاه ته نه راځي د اختر مانځله د دې مطلب دا نه چې اختر مونځ نه کیږي خو دې ته د وعید او د زجر ټکی ورټنه لکه ته یو کار کې پلار دی ورټي چې لکه دا کار دی نه کړتل مثلا ډوړی کل ناشتي مطلب دا نه دا ډوړی مخوره خو له ډورټي دا ډوړی ته رسېږي خوندر کوي تا ته مان فلانه کار سپارل ا دې کړه نه دی دا خوند وی لګي او نو نه خلی ته ورغورځي لکه ورټي دغه ملامت کی دا ملامتي اټکی نبی رسول الله ویل چې مړه د الله بنده ستا وس کېده چې قرباني دې کړه او تل تش مز دیو کوس به تش لاړ شکر کې بډډ ولې خون خدا چې وس دې کېده چې قرباني دې کړه مز به دې کړه به قرباني کړه خو خسته پای به لګزان مصرف کړه وخه مخه به برابرې کړه ځان له خپل بچو خزي ملمنو د پاره تیار کړه غریبانو مساکینو فقراو له ور کړه گاونډیان له ور کړه نو هر سړي خپل وس معلوم دي چې کله د انسان خرچه په داسې انداز کې ده چې ته پته دا د قربانۍ پیسې چې زه د خپل خرچې نه وباسم نو زما په دې خرچه څه فرق نه پریوزي شرمېږم نه او دغه رنګ بل می دروازې ته نه ودرېږي او څه پریشانی را باندې نه راځي بدار د وس کېږي وس او یو سړی دې چې پر دې قرضدار دی الریډي درته دروازې ته قرضداري ولاړې وخت ته مطالبه کوي او ته د پاسه راځي قرباني نه پتا به نه کیږي ټیک ده نو بیا ته غریبي بالکل خپل مال دشته نه قرضونه یې رباني بل چې راشي په کور کې ایتم جاړي مثال ویم دغه رنګه چې بل خرچه راشي ایتم پریشانه بیا ستا وس نه کیږي ټیک خپل ځان ته وګوره خو چې کله ته پته د علماو دا مسلم لیکلي که یو سړی داسې دی چې هغه سره نقد پیسې اوس نشته د قربانۍ خو بل نه راخلي او دته پته ده چې دا د بل نه راواخلم زما دومره وس کیږي چې د اختر نه هفته بعد شل ورځې بعد دا پیسې زور کول شي فلان لاس باندې نو دوباره قرباني په کار ده دی به کوي ځکه چې فل حال د سره سنشته نور د کار روزګار سره برابر دي خو فل حال لاس کې نقد سنشته دي او چې دا چانه قرض را واخلي نو کاروبار هم خده بل ځای کې څه پیسې ګيري دي امر وزي چې دله واپس ورکي نو دلم قرباني پکار ده دا نه د پکار چې دی قرباني پرېږي